لا حول ولا قوة الا بالله دا هغه دم دی چې مسلمان له هر وخت په کار راځي او د مسلمان هر مشکل خدای په دې دم ختمي. ډېر خلک پریشانه یاره جی ما ته خو لویه پریشانی ده دې سره څوکم د هغې دپاره دا دم دی. ډېر خلک وایي بچي مې نشته څوکم دی دم دی. ډېر خلک وایي مال مې نشته برکت پکې نشته دی دم دی. ډېر خلک وایي قرضدار یم زما قرضه به خلاصه شي لا حول ولا قوة الا بالله دی دم دی. ډېر خلک وایي نیکۍ ته مې توجه نشته او شیطان په مخه کړی لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. ډېر خلک وایي بې کس یم بې څوک یم هېڅ یار و مددګار مې نشته خلک را باندې ظلمونه کوي لا حول ولا قوة الا بالله دم دی. قسم دې د دې نه مضبوط او بهترین دم بل نشته خو که سړی د دې د وینا په وخت کې له خیال وساتي او په الله مضبوط عقیده وساتي. دا زه نه ویم حضور پاک فرمایي. د دواړو جهانو سردار فرمایي په بیهقي شریف کې حدیث دی او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دا نبی علیہ السلام نه نقل کوي. حضرت ابو هريره فرمایي چې حضور پاک فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا حول ولا قوة الا بالله دواء من 99 داء. وی دا د یو کم سلو بیمارو علاج دی. د یو کم سلو بیمارو دارو دی دارو. ایسرها الهم. وی پټولو کې رکوټي بیماری هغه پریشانی ده چې انسان ته د هغې سبب هم نه معلوم. نن سبا خو ټینشن ورته وایي او پریشانی ورته وایي. په پریشانۍ کې څومره خلک مبتلا دی. څوک د مال په پریشانۍ کې مبتلا دی، څوک د رشتو په پریشانۍ کې مبتلا دی چې زما د بچي او زما د زامنو لوڼو د ښې ځای کې رشتې وشي. دا ډېره خبره ده. څوک د حج او د عمرې په طلب کې پریشانه دی، څوک د خپلې رشتې په طلب کې پریشانه دی، څوک د بیمارۍ په طلب په شفا کې پریشانه دی، چاته کور کې جګړې دي په هغې کې پریشانه دی، څوک یې وزرې دي پریشانه دی، چاته د مقدمو پریشانی ده. دا د دې دا ویرکوټې مرض دی. دا دوه کم سل غټ مرضونه دي. دا پریشانی ورکوټې مرض دی چې لا حول ولا قوة الا بالله د هغې دپاره علاج دی. او معنی څه ده؟ معنا باندې ځان پوه کړئ. معنی خپله حضور پاک ښودلې ده. یو صحابي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو کتاب دی د حدیث مسند د بزار ورته وایي، په هغې کې دا حدیث نقل شوی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه، بلکې حضور پاک ورته فرمایي وی اتدري تفسیرها وی لا حول ولا قوة الا بالله په معنا پوهېږي؟ عبدالله ابن مسعود ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله رسول ته پته ده، ما ته خو معنا نه ده معلومه. نو حضور پاک ورته دې معنا په خپله بیانوي. وی لا حول عن المعصیة الا بعصمة الله. دا هر ګناه نه بچ کېدل بې د الله تعالی په توفیق نه کېږي. ګناه نه، پریشانۍ نه، تکلیف نه، درد نه او هر قسمه ټینشنونو نه بې د پروردګار د ذات نه بل څوک بچ کول شته نه. دی یو معنا شو. ولا قوة على الطاعة، لا قوة على العبادة، لا قوة على عمل، لا قوة على الطاعة الا بعون الله. او چې هر کار کې تابعداري د خدای کې یا د دنیا یو کاروبار مثلا کې، نو په دې طاقت چې درکوي څوک به درکوي؟ الله. دې معنا شوه. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شو او دا حقیقت دی. قسم دې داسې ځای کې بګیر شي چې اس به دې څوک نشي خلاصولی. څوک به دې خلاصوي؟ یا الله. حضرت ابراهیم علیه السلام ته ګوره اور ته وغورځېد، نمرود ورته اور بل کړی دی. نمرود دومره اور یې بل کړی دی چې په هوا کې مارغه پې د پاسه نشي الوتې. داسې اور دی، نږدې ولا څوک نشي راتلی. په دې چل نه پوهېږي چې د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه وغورځو. په دې چل نه پوهېږي. ځکه که دې غورځو نو خو مونږ بیا غورځو، نو چې مونږ ور نږدې کېږي خو دا اور هم سوځوي. دې سره څه وکړو؟ دومره خطرناک اور. یو میاشت لګیا دي خلک او اور راوړي او خشاکونه راوړي او لرګي راوړي او میدان یې ډک بل کړی د اور نه. په چل نه پوهېږي چې زه څه وکړم. په دې طریقو چل نه ورځي او فرشتې پریشانه دي. فرشتې الله ته درخواست کوي پروردګاره مونږ څه وکړو؟ مونږ ته حکم وکړه پروردګاره ستا هغه بنده چې نن په ټوله ځمکه کې دقه یو تا مني بل څوک نشته. نو ټول مشرکان دي، شرک کوي. دقه یو بنده دی چې هغه تا مني او هغه نن اور ته غورځولی کېږي او دونه خطرناک اور. الله مدد یې وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. الله فرشتو ته ورشه تاسو مدد وکړئ. یاره که دنه غواړي مدد اله. یو فرشته راله د باران وی ما الله نه اجازت غوښتې دی. ابراهیم علیه السلام ته وایي الله نه مې اجازت غوښتې دی او که ته اجازت راکړې خو ستا اجازت یې شرط کړی دی. که ستا خوښی نو اوس به یو ساعت سره ورید راولم او باران به دومره وکړم چې دا ټول اور به پې مړ کم ختم به شي. که ستا خوښی. وی نه زه خو دا نه ویم. ولې نه وی؟ دې کې دې غورځئ. هسه وایي الله اعلم بحالي ربي اعلم بحالي. پروردګار زما په حال خبردار دی. تا نه امداد غواړم، الله له ولې نه غواړم؟ را لېږلي بېشکه تا الله خو زما الله شته که نه؟ الله نه به مدد غواړم. لا حول ولا قوة الا بالله. د دې تکلیف نه بچ کوونکې او قابو موندونکې فروغ صحت بې د پروردګار د ذات نه بل څوک نشي کولی. الله نه به مدد غواړم. بله فرشته راله وی زه غرونو والا فرشته یم. زما په طاقت کې الله دا اختیار اچولی دی چې اوس دا څومره غرونه وی د اوچتولی شم لقولی شم. یو غر به اوچت کړم په دې اور د پاسه به کېدم. ما له اجازت راکړه. وی د اجازت تاله نه درکوم. غورځئ دي په اور کې ما الله نه اجازت غوښتې دی خو ستا راځی پکې شرط کړی چې ابراهیم نه تپوس وکړه. وایي ربي اعلم بحالي. تا ته ولې ویم؟ الله ته ولې نه ویم؟
ابراهيم عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام وکنه قران کې الله وی ولقد اتینا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فما شموالي کې د لمن پویا ور کړی دا بعض انسان ماشوم الله ولا پویا ورکی عقل ولا ورکی سوچ ولا ورکی پویا ولا ورکی بعض بوډا سپینګری شي عقل پکې نه پویا پکې نه بل فرشتہ رااله وې زده باد او د هوا او د زول او د طوفان والا فرشته مال الله دې اختیار را کړی دي څومره طوفان چې راولي دا زرا ولم څومره باد چې راولي دا بادونه زرا ولم طوفان زرا ولم سیله زما په وس کې دا زرا ولم ما ته حکم وکړه الله نه اجازه غوښتله خو ابراهیم نه تاسو کا اوس به داسې طوفان او هوا راولم چې دا اور بوچت کم او د نمرودیانو په دا کورونو کې به ورخور کم دا چل مال راځي ټول د نمرود قلا د نمرود قوم د نمرود بنگلې د قوم خلق دا بدل ټول نیستو نابود کم دا بدل الله ټول سوزم ګور څومره مضبوط طاقتونه دي وسره کدا مونږ ته ملو شي د دشمن په مقابله کې مونږ یو خوشابه د لا اوس راځي چې بیګار اغلي به خبرې کړیو دا غر والا فرشته ته اوس راځي ک پرون راغلی چې دا غر د چت کړو د دشمن په اثر دی خو دی دا ته لګ لیټ شو کنه پرون پکار وا مونږ فورا دا جمله استعمال کړی وا حضرت ابراهيم عليه السلام مکه ټکی وای ربي اعلم بحالي زما رب زما په حال خبردار دا عقیده په دې جوړه چې لا حول ولا قوه الا بالله خلاصې به د خدای نه بل څوک نشي کولی او طاقت مندون کې بغیر د الله د ذات نه بل څوک بل چا سره طاقت نشته دا طاقت بدل الله پیدا کوي خن اوس به اورته څنګه ورځي نو بیا شیطان حرامي ولا راغی شیطان وته چلو خو اگر دوزخ مچوغ لیدلې وي یو ټال جوړ کې او دې پکې کېناوي او ټال له جوټا ورکې د اور دې من سبب ورني ټال ولا جوړ کړل وی ټال او مچوغ غوندې او پاره کې ابراهيم عليه السلام کېنو او بیا ظالمان دومره چې ابراهيم عليه السلام یې بربندم کې جامې هم تل لري ځکه دشمن یې تذلیل ولا کوي او ټال بیا نو چتېږي فرشتي د رحمت راغلي دي او ټال یک لک نیولې دي بیا شیطان ورته وي سرتور سر خزرا ولا دا ټال بوچت شي جنہ کې راوستلي سرتور سن هغه خپل غډا مډا شروع کړه فرشتي د رحمت لاړ کم ځای کې چې زنانه سرتور سری د رحمت فرشته ته نه ټینګيږي هغه زی او ابراهيم عليه السلام یې اورته ورغله د نمرود دا ګمانو چې دا اور ته رسیدل او د سوځیدل د لوخړه کېدل سم دي اور ته تلل او د ابراهيم عليه السلام په اور کې ګلې ګلزار سمېدل سمو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهيم اورا یخ بشي ګوره معتدل یخ چې تکلیف ولا ورنکي مری غونډه دا سواد د کلام او د بره غرونو په شان یخني پیرانه ولې ګوره په قلار چې صرف دومره چې دتا د اور تکلیف نه او بلکې علما لیکي چې جبريل عليه السلام راغی د مرګرتیا لپاره ور سره په اور کې کېناست د جنت یو خپل باغچه وته خدای په اور کې دنه جوړ کړه او به وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړل او دا میوه بوټي وته خدای د اور په میانس کې را پیدا کړ وای اوسه به د الله د ذات نه بچ کون کې بل څه تاسو نشته اور وته ګولې ګلزار د لا حول ولا قوه الا بالله معنا ده د دشمن د عذاب نه بچ کون کې به د الله د ذات نه بل څه نشته یو د الله ذات نه بل بچ کوي بل څه نشي بچ کولای بلې مرحله ته ګوره بیبي د پلار روان د هجرت کوي اوس غریب بیبي ساره ور سره ده د تر لوري امداو د پني کام تړلې د بیبي امدا او خشته خوبصورت ده لار کې یو بادشاہ دی ظالم بادشاہ دا سه ظالم بادشاہ دی چې هغه د څوکیداران بلارو کې کینولیو او چې چا سره خزای بس دا خاون ولا وجنه او خزای مال راوله ابراهيم عليه السلام ته پته ولګیدا چې دا خو په لوی غم وړیدم بیبي ته وای دا څه کار دی چې ته زما خزای نه دی خاون دی خو په شریعت کې مو تارور خورم یو ګوري ښا ځکه دیني خور مې ټول د آدم عليه السلام اولاد یو دمه خوري مخکې پوي کړه نو کتانه د بادشاہ ته پوسو کې یا د بادشاہ کارندگان دا ورته مو چې دا سړی می خاوند دی ورور مې دی ولې ټول مسلمانان وروڼه خويندې او کمانه ته پوسو کو نو زه ورته چې دا می خور ده ولې کدا ښکار شي چې دا خاوند دی او دا می خزه ده نو بیا ګوري مادر نه وجني او کدا وته پته ولګي چې نه زه ضرور ته می خوري نو زه به د مرګ خو بچم کنه اخلي خدای سمران اخلي او زه به د مرګ بچ ډیر ښه اغیر ال د بیبیته بوتله هغه ظالم بادشاہ بدعمل بادشاہ چې بویتلا دروازه ورپسې بند کړه دروازه بند کړه او هغه نیت لري وکړه چې تلاش ورواچي بخاری شریف کې حدیث دی ګوره صدا سي ناشوړه خبره نه ده د حضور پاک مبارک خبره ده چې لاس یې سنگ دیلا وروړه بس پرې وتا بادشاہ پزمکا په اوچا تکلو الاوړې پرې وتا او د فالج خدا په منده فالج نه دي د قصې د لاس په باندې فالج وو چې کړې دی بیبي تا ما ته خیر وکړه او ما ته دوا وکړه بس پرې دم دی دا مسلمان کې رحم زیاتی بیا او بیا د پیغمبر بیبي کې رحم زیاتی نو دوی وتا کنو بیا ټیک شو ټیک شو یاره دا جو معلومیږي دا چې اتفاقا څه بیماری راغلی و بیا کوشش کوي چې لاس ورچي بیا ما چل پیوش بیا وی بس ما نه غلطي وشو دې الله معاف کا بیا بنه کوم وی خماف مکړي بیا ټیک شو چې ټیک شو بیا سوچ بدل شو شیطان کو سړي پسې انختی بیا لاس ورچاو بیا ما غسه پرې وته یاره وی بعد دا مې دریم ځل بیا بدل لاس ناچم اوس په معاف کا وی بیا مې معاف کړي هغه نو کرام ته ویراشه دا بیبي بوزه بس او یو خدمتګار مولا ورکړه د بیبي هاجرې په شکل کې دا بیبي هاجرې دی ولا ورکړه باج علماوی د بادشاہ لوري وته بخله او سو بیبي زو د بادشاہ ابراهيم عليه السلام نبی بي ساره رااله خو بیا په دغه کې کشمکش سوچو چې کزه ډیرم د خپل خاوند ته وایم چې مال د بادشاہ ګوتې نه دی را رسیدلې خو بیا هم زما د خاوند په دغه کې خامخاغه دغه پکې وي شک پکې وي په ما به خامخا زما د وجه بغږ نه کوي
لیکن خامخاله به پریشان چې د ما دې ښځې ته سړی په دې خفه کېږي که نه چې ښځې له بل څوک ګوتې یوسي چې څنګه راله نو خاوند ته وایي ابراهیم علیه السلام ته وی ابراهیم وی الله دا هغه ظالم سکیم ناکام ما له ګوتې م نه دي راوړی ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي او جړلې بي بي سارې جاړه ما ته الله ټول منظر ښولی دی ناس دلته هر څه لکه د شیشې ما لیدل هغه سره چې 3 ځله څه شوي دي او تا معاف کړی دی هر څه ما لیدلي زه مطمئن یم چې تا له د هغه ګوتې نه دي را رسېدلې دې تکلیف نه بچ کوونکي دا څوک اوسه الله بل څوک نه ابراهیم علیه السلام د بیبي په دغه وخت کې په کار راتلونکي دا څوک دی الله قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي مخلوق پرې دا الله ته سوال کوه مخلوق پرې دا الله ته زاري کوه اعتماد بروسه په الله کوه هر ځای به در رسېږي دا نشته چې الله به یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي د کوټې ګوټ کې به دې مدد کوي دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی هر ځای به دې مدد کوي کړی دی که نه دی کړی کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی دی ګنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مریی دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې غورځو چې ویې غورځو اوس به عقل بچ کېدل شته عقل باندې دا کوم ځای بچ کېږي یو کب خدای جوړ کړ شا به ځان به وررسی چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد کب خولې ته نیغ وردن نه کړ او شخوند به هم پرې نه وی نیغ به یې تېری نیغ د کب ګېډې له ورسېد عقل څه وایي ډاکټري څه وایي طب څه وایي ساینس څه وایي دا ټول دلته ناکام دي هغې وایي نه سوال نه پیدا کېږي د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي دا کوم ځای کېدی شي د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکړی د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام کو هم جیل کې پروت دی جیل زغلي کوټه کې پروت دی کوټه زغلي او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان دې کړه چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دې وویني د دریاب ګوټونه ګوټونه وویني او په هغې کې څه وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې مطلب او د لا حول ولا قوه تقریبا یو شی نه لا اله الا انت سبحانك خدایا یو ته ګوري بل څوک نشته بچ کوونکی به ستا د ذات نه بل څوک نشته الله د هر عیب نه پاک غلطي د ما د پروردګار داسې اواز به کو چې د عرش فرشته د دې اوه اسمانونو د پاسه د اوه اسمانونو نه ګیر چاپېر عرش دی عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې د اسمان څومره لرې دی بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی بیا درېیم څلورم پنځم شپږم اووم بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي الذین یحملون العرش عرش یې نیولی دی یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو دا مونږ چاته نه دی اورېدلی قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي دا به نه وي چې الله ته نه خبرېږي لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي ټول هلته اورېدی شي اورېدی شي که نه شي اورېدی ها بیا نن سبا خو هغه بل شی هم راووت که نه څه ورته وایي انټرنېټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناست دي کیمرا ورته مخامخ ده او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې مه اورې اوس هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سکنډ نه پروردګار خبر دی ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي هر څه نه خبر نو هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی ډېر رو اواز دی او ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی الله دا اواز د کوم ځای نه راځي وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی الله څه چل دی ورسره دریاب ته مې رسولی دی او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی دا چغې راته وایي ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت دی الله خو دا سره خبردار او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب دغه اینې د پاسه او فریاد کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یا الله ته خو خلاص که پروردګار ته خو بچ که دا د دین مسله مو ورې د نیکانو خلکو مرسته فرشتې هم کوي دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه فرشتې الله ته درخواست کوي کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې ته الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک کړه دې حالاتو نه الله فرشتې خبروي نیک سړی دی حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی نیک سړی او د هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي زیاتې ورسره کوي په جنت کې چې کومې حورې دي د دې سړي دپاره مقرر دي هغه حورې هلته وایي ښځې خدای دې هلاکه کړه زموږ دا خاوند ولې تنګ د سره ولې ظلم کوي دا خو تا سره د څو ورځو مېلمه دی در نه به را جدا شي موږ له به راځي قاتلک الله خدای دې هلاکه کړه مشکات شریف کې حدیث دی هغه فرشتې پروردګار ته سوال کوي الله ته خو دې بچ کړه معافې کړه الله کب ته حکم وکړه راولټی کړه په غاړو باندې راوغورځو رب ذوالجلال څه وایي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کده په کب په ګیره کې زنه یادولې نو تر قیامت پورې به مې د قبلم جون ورکړو دلم دغه دریاب کې به مې ګرځو راګرځو وایي کنه خدای نه لوی زور د بل چا شته نشته قسم دې ګورې ارسل الله په زور کې
دې غټې زه کله سوچ کوم د شپې خوب نه راځي او سوچ وکم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لاولي الالباب. خدای دې سپوږمۍ ته دې وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې. څوک یو بلف نشي جوړولی، همیشه دپاره یې نشي رڼا کولی. پروردګار دې ځمکې ته دې وګوره، دې نور ته دې وګوره، الله دې ستورو ته دې وګوره، پروردګار دې کائناتو ته وګوره، دې انسان ته وګوره څومره ښکلې دې پیدا کړې. دې شکل ته انسان وګوره، الله د شکلونو کمی هم در سره نشته. یو مور نه دوه بچي پیدا کړي، د یو شکل یو شانتي او د بل بل شانتي، د یو رنګ یو شانتي او د بل بل شانتي. بټای کې په یو قالب چې خښتې جوړېږي یو شان جوړېږي، فرق پکې نه. یو قالب نه دی، خدایه څلور پنځه شپږ لس بچي راویستل او د ټولو شکلونه د یو بل نه جدا، رنګونه د یو بل نه جدا، خویونه د یو بل نه جدا، قدونه د یو بل نه جدا، یو مخکې مري بل وروسته مري، یو نیک یو بد. دا څوک کوي؟ جواب راکړئ. الله کوي. روغ رمټ سړی وي، داسې بیماري پرې راولي چې نه چوڼې کې نه چوڼ، حیران یې ورته خلک. او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو ته شپږو شلو کالو ته ورسوي. دا څوک کوي؟ الله. دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا چې لګیم دا د دې معنا ده لا حول ولا قوة الا بالله. هر تکلیف نه بچ کوونکې به د الله د ذات نه بل څوک نشته. تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی، د تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی. طاقت چې موږ له خدای راکړی دی، د لاسو کې طاقت، سترګو کې د لیدو طاقت، غوږونو کې د اورېدو طاقت، ژبه کې د وینا طاقت، دا چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی. ولا قوة الا بالله. د الله د امداد نه بغیر هېڅ طاقت نشته. روغ رمټ سړی وي، ښه پهلوان وي، لاسونه ټیک، خپې ټیک، وجود ټیک، او ناګهانه فالج به وي. هغه خشته انسان، ښکلی انسان فالج و. څه چل پې وچو؟ جي فالج و، خپې نه کونټۍ جوړه شو، خپه راکږه شي، بلې ورپسې اوچتئ. داسې ده که نه؟ لاس کوږ شي کوږ سمسی، بلې ورپسې اوچتئ. هغه خوله چې ده به پې ښکلې خبرې کولې او خشته ذکر به یې پې کو او ښکلې خبرې به یې کولې، هغې نه ډیوه جوړه شوه، لاړې ته بېږي، بل والا خوله پاکوي. رښتیا ده که نه؟ هغه انسان چې بلې په اوږه ګرځو، نن بل په اوږه ګرځوي، خولې نه لاړې بېږي، پوزه بېږي، لاس پالج، خپه پالج واله. ای رونو روغ صحت د چا په اختیار کې دی؟ الله. او مرض د چا په اختیار کې دی؟ دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا ده. دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده، لا حول ولا قوة الا بالله. سخته کې په کار به دې څوک راځي؟ نه دې زوی پکارېږي، نه دې لور پکارېږي، نه دې ډاکټر پکارېږي. دا ظاهري اسباب دي. دې کې که خدای مدد وکړه خو ډېره ښه ده، که نه یې سم نشته. د کوفه کې یو سړی تاجر و، سوداګر، داسې تاجر و چې ډېر امانتدار و، خلکو به ورسره خپل مالونه امانت یې ښودل. یو ځل د تجارت لپاره یو ښار نه بل ښار ته اراده وکړه. نو سامان یې ځان سره تجارت باندې خو څوک تش نه دي، پیسې دولت ورڅه واخېستل او روان شو. د کلي نه چې بار د کوفې و، کوفې نه چې لږ بار ووته روان شو، یو سړی ورته په دې لاره کې ولاړ دی. ده ته اشاره وکړه، وایي چېرته دی؟ وایي زه فلان کې ښار ته ځم. وایي ما به ځان سره بو نه دی، یو اشرفی بدله درکړم، دینار اشرفی دا بدله درکړم، او ما ځان سره بوځم، ملګري به دې شم د سفر. ده وایي ډېره ښه ده چې یوازې ځمه، نو راشه دې به ځان سره سور کړم، نو دوه فایدې به حاصلې شي. یو خو به یو اشرفی والو، قریب به تې والو، او دویمه دا ده چې د لارې به مې ملګري یوازې به ځم، نو د یوازې نه دا ملګرتیا ښه ده که ډېره ښه ده. را سور شه، ځان سره سور که اشرفی تې واخېسته، روان دي ګپ شپ لګوي. هغه کم سړی چې ځان سره سور کړی دی هغه ورته ځان نه نیک سړی جوړ کړی. اوس هم بعضې خلک داسې کوي، موټر کې چا سره وخېږي چې څه منځ یې بولي، موټر تې والي یا دې مړ کړي یا وتښتوي، چې څه منځ یې لاړل، لارې دوه دي. اوس دا سوداګر په عامه لار اوس تېغ روانېږي. دا چې کوم دویم ورسره سور شوی دی او دوی په دې دویم په دې لار ولې نه دی؟ سوداګر ورته وایي چې ما ته دا لاره نه ده معلومه. وایي نه دا خو ما ته معلومه ده، ډېره لنډه لار ده، ډېره نږدې ده، ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده. دې ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګوي چې څه منځ یې لاړل، هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه. لوی ځنګل دی، خطرناک، د انسان هډوکي هم پراته دي، د انسانانو کوپړې هم پرتې دي، د وینو نښې هم پرتې دي، او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن د هغه اسنه ودنګل او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی و، لوی خنجر، دوه مخي دی، هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته ویې راکوشه. او سوداګر غریب حیران شو، کوشه پرېږدم دې چې خدایه داسې په مصیبت او په غم باندې به وړېدو. دا څه شو؟ دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خو دا مال دی که مال ما نه واله، دا اسم ستا، دا مال هم ستا، چې څه دي ما ولټوه، خو ما پرېږده خدای ته وګوره. وایي نه اول به تا وجنم، دا مال به وروستو عالم، چې تا پرېږدم خو ته به سبا ما پسې خلک راولې، زما نشاندهي به وشي، زه به خلکو ته معلوم شم. اول نمبر به تا لالم، وجنم به دې، هغې نه پس به مال سره ګورم. چې دا سوداګر اوس پوه شو چې سړی را باندې مضبوط دی، چاړه ورسره د تقدیر هم ته نه شمه، نو بس اوس دغې وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوسه الله به راځي. کوم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه معمولي ډغره وخوري، نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي، الله خیر. زلزله چې راشي که نه نو فورا دی وي الله خیر. دریاب کې خپه وخوېږي که نه نو دی وي الله خیر. د فطري تقاضا ده، دا نفسیاتي اثر دی، زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکې ذات ګورې یو الله دی بل څوک نه دی. نو دا سوداګر دی وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. د دې مفهوم دی ښه، او د الله نه بغیر خو بل څوک د خلاصولی نه شي. یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه، دې غلطه وایي. هغه ورته داسې په نشه کې وخندل، زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپرې یې نه که نه، دین داسې 2 لس مونځونه کړي دي، خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي. ځکه چې دا ارمان دې پوره کوي، 2 رکعته ته م وکړه، سلام ګرځې نو بېغمه کوم به دې چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي. دومره په هیبت چې صورت تیر شو،
غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پریدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات وته الله ګور الله ته چې ته ځان سپاره الله به مدد کوي یو آیات دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعا چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د آیات معنا ده بس دا آیت اوې او دې کې دې په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپۍ په سر ده او چې څنګه را په اس را روان دی اوس دا ډنکه خو پې شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته ور مخامخ شو چې زه ځان ته خلاص کم څوک هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وه او چې ویې واو نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شوم ته څوک یې زه خو د لوی غم خلاص کړم ډاکو دې مړ کړه اوم سوځې ته څوک یې وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم د دې آیت غلام یم تا چې کله په منځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل الله وایي چې یو فرشته پکار ده زه ودرېدم الله وایه یو بنده فلانکي ځای کې ګیر مدد شبه ځان نه سوه الله راولېږلم سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک دی قسم دې که بچ کړي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله در کوي زه کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکوو او لیکلي ګارنټي کې ساتھ ګارنټۍ سره زوی ورکوم ګارنټي کې ساتھ او بانډ له راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم یم دا خلک ډېر سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکوې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له بانډ راخېجه خو ځان له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده دا زمونږ قمقل خلک دي بس خلک هم ورپسې روان شي یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی دا مرغو والا ني دا اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناست و دې بالي سال سره مرغو والا ناست دی اوس ورسره لفافې پرتې دي زه روان وم چې د مریض تپوس ته او بې اختیاره زما دې پنسۍ ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس را واچو چې مې کتل دی دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته لټیک کړم یا خدایه پاکه اوس هم خوا شوې مې اوس په دې په سړک را غورځولې وم په قسمت ته لټیک کوم مې ځان لټیک کړه چې د دې فوټپات د ناستې نه خلاص شي ځان له قسمت برابر کړه دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولې څښه لاړې د نه بېګې دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره او زما قسمت ټیک کړې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک کړه زمونږ خلک دا هم قمقل ناست دغه دی به داسې څوک چا ورته لاس نیولي پال به وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک نجومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي الله په اختیار کې دي دا اسباب دي لټوې به ډاکټر له هم دی دا ستا سبب دی خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم به هم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کوې تعویز به هم استعمالوې چې رسم تعویزي او دمونه به هم استعمالوې او مونځ به هم کوې خو دا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي زما وروڼو دا به زمونږ ایماني او دا به زمونږ عقیده وي چې دا څومره طاقتونه دي که روغ صحت دی که مال دی که دولت دی که ښکلی شکل دی که ایمان دی که بچي دي که عزت دی دا ټول الله سره دي دا به زمونږ یقیني چې که بیماري ده که تکلیف دی که مقدمه لر کول دي که د رنځور رنځ ښه کېدل دي دا به بغیر د الله نه بل څوک نه ښه کوي دا به الله ښه کوي دا به زمونږ یقیني چې شیطان نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی د نفس او د خواهشاتو نه بچ کوونکی دا صرف د الله ذات دی او که دا مونږ کوم عبادت کوو دا ټول د الله په توفیق دی زه به صرف اراده کوم د ګناه اراده به نه کوم د نیکۍ اراده به کوم زه به اسباب لټوم خو دا به مې یقیني چې دا کمال د اسبابو نه دی په دې اسبابو کې طاقت پروردګار اچوي دا به مې یقیني دا د لا حول ولا قوة الا بالله معنا شوه نو رسول الله مبارک فرمایي اصحابي ته وی د جنت د الا ادلک على كنز من كنوز الجنه وی د جنت د خزانونو یو خشته خزانه نه درکو ابو موسی اشعري وتی فقلت بلا ولنا يا رسول الله راك كان ولا حول ولا قوة الا بالله او دا بل حدیث چې ما دته وی د مسند د بازار دا حضرت عبد الله بن مسعود دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما ته خپل حضور پاک کو فرمایل چې لا حول ولا قوة الا بالله چې دی دا دواء من 99 داء د یو کم سلو مرضونو علاج دی ایسرها الهم او په یو کم سلو مرضونو کې را کوټي بیماری هم دی هم څه ته وایي مې راته وختي معنا وکړه هم ټینشن چې ورته مونږ وایو پریشاني چې ورته وایو غم ورته مونږ وایو هغه تکلیف چې د هغې سبب نه معلوم درونو دا بهترین دم دی ما درته وښوه لا حول ولا قوة الا بالله چې چاته څه قسمه پریشاني ده تکلیف دی غم دی مصیبت دی مقدمه ده جنجال دی لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي او چې چاته څه قسمه ضرورت دی یو څیزه نو لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي دا د یو کم سلو هغه خطرناکو مرضونو علاج زما خبره نه د رسول الله مبارک خبره ده یو جامع شی موږ ته د دواړو جهانو سردار ښیي او د جنت د تلو دغه یو لویه ذریعه ده او یو لوی سبب دی زموږ دا بزرګان پکې یو ټکي زیاتوي ورسره چې دا د سړي 1500 کرته شواروس کې وایي 11 کرته ته مخکې درود شریف وایي او 11 کرته وروسته ته درود شریف وایي او 1500 کرته دی وایي په 10 کې ویل شي په 10 کې ویل شي خدای دې چې سړي دې په 10 کې وایي په یو ټیم ویل شي په دوه ټیمو کې ویل شي په درې ټیمو ویل شي او العلی العظیم دا د الله صفت ده لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
دا صفت کو سره وې ډیره فائدہ بدر کی او کدا وسره نه وې نو په حدیث کې الا بالله پورې راغلی دی او په بل حدیث کې علي العظیم شته دي کې نشته بلکې شته نو قال علي العظیم وسره سو کوئی لا خدا کنه وای نو څه نقصان پکې نشته زنانه ویل شي نارینه ویل شي او دا ځان له وظیفه وګرځوي ان شاء الله عمل په کې ها زنانو تم دور سره په خپل په عمل کوي دا یو قلا د قلا 1500 کرتا 1500 نه زیات هم کې یو سړی ویل شي او 1500 زموږ د بزرګانو د طرف نه د مشرانو بزرګانو طرف نه مونږ خلکو ته دا یو تلقین دی 1500 کرتو نو په دې عمل کوي اولاد د چانی پریشانی وي مصیبت کې مبتلا یا سنور څنګه یا د یو مقصد د حاصلېدلو لپاره لګیا دي دې ته دغه مقصد نه حاصلېږي هغه لپاره دی وای دا ډیره ښه وظیفه ده او خدای په موږ